तो फाइनली د اذان سچا چې کوم دی شروعات کړل اذان ته لکم شکړه نه کوي لګو ابل کې بعد بندې دیواله نه وکم کړي لګو لګو خلاص صحیح ده 3 روپۍ مې درکوي 2 روپۍ اچھا سر په کې ما وپړې نه زه په خپل اچھا بزا ځه اچھا بزر کوا یا تیرې زر کوا یو مسافر رور هغه اذان له ویزه وکړه په دې غرض باندې چې زه د دې ډیر زیات غټ پین یم نو دا د دوبۍ ته راشي Dougure sono ciocre mazani manu e بغیر فلټر کیوټ مکیوټ اسو خرمانه داخله نمبر وګورئ کنه لکه زه هریان دی مسافرو ته هم چې دا د پیسې اخیر کار په کومه طریقه ګټي چې مختلف قسمه خلکو له پیغه ویزې کوي او ځان طرف ته راغواړي لکه که تاسو وګورئ نن سبا چې کم مشهور کس وي او لږ مشهور شي څوک داسې پالو وروي نو هغه ډایرک خپل ځان طرف ته راغواړي یعنی او وخت رحمان نیمه شوه د باران وريږي او دارنه مې زمزمه ونه شوه د باران وريږي ورخصه بدلته ما مړې جمنه ویزه ولا وکي یا داسې نور څه خرچي مرچي ولا راولېږي هم دغه سي کار چې کم دی زیات ترونه میسجونه کوي چې د اذان څه قصه ده د څنګه دوبۍ ته تللی دی نو د هغې هم داسې څوک کلیوال یا د دیني علاوه نور کم کسان چې دي هغه وایي چې د دې یو پین دی او دونه ډېر زیات پې لکه هغه مین دی چې هغه دونه مجبوره شو چې د دوبۍ ویزه یې ولا وکړه Dougure sono ciocre mazani manu e بغیر فلټر کیوټ او هغه یې بوتلو دوبۍ کې چې وایي لکه نورې څه خرچي کېږي هغه به هم هغه برداشت کوي د دوبۍ د خرچو نه هغه به مسافر خبر وي چې څه قسمه لکه یو مهنګه ملک دی چې په هغې کې معمولي تاسې چکر مکر لوځي نو څونه خرچه پکې کېږي لکه تاسو هسې سوچ وکئ چې دا مسافر کمې پیسې ګټي دا حلالې نه دي یا چېرته د غلا پیسې دي د حرامو پیسې دي چې لکه ته خپل بچو لی دلته نه رالېږي ستا بچي چې کوم دی به دلته خوار و زار ګرځي او تاسو پې هغه ټیک ټاکران او داسې کم ډمې چې دي هغه پې هلته بوځئ او په هغو باندې هغه خرچ کوئ بل طرف ته که مونږ د ټیک ټاک د لایو خبره وکړو په هغې کې هم کسان لایو راشي مسافر هغه هلته مزدوري وکړي په دیاړۍ باندې پیسې وګټي بیا راشي او هغه په لایو کې هغه ګفټونه خلکو ته یعنی چاته شیر سینډ کیو د شیر قیمت تقریبا څه د 1 لک نه بار د دین علاوه نور کم ګفټونه چې شیر کوي نو برای مهرباني که په تاسو د پیسې دونر سیوا شوي دلته کې دنیا کم غریبانان ګرځي غربت دی جماعتونه جوړیږي نیک کار پې وکړئ چې هغه تاسو مړه شئ نو سبا له هغه په ښه راشي که په داسې حالات کې تاسو مړه شوئ او دا قسمه ګانې او ډانسونه د پسې وروستو سټارټ نو بیا به ستاسو کم حالي انشاءالله بله ویډیو کې مې لاویږو الله حافظ